څنګه پوه شو چې یوه ښځه تاسو سره مینه لري؟ نن درته ډېره ښکلې ویډیو لرم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او د داسې جالبه ویډیوګانو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. اول، په تاسې مینه ښځه نه پرېږدي چې له نورو ښځو سره خبرې وکړي او که چیرې مو له یوې ښځې سره په خبرو وویني نو غوسه به یې ورایه په مخ کې ووینئ. دوهم، کله چې تاسې سره مخامخ کېږي نو ځینې عجیب حرکتونه ترسره کوي. د مثال په توګه که چیرې تاسې په خپل مخ باندې لاس وهئ نو هغه هم ورته کار ترسره کوي. د خبرو کولو پر مهال ستاسې په لور کږېدل، په خپلو ګاڼو او چشمو باندې لاس وهل او د خبرو اترو پر مهال له تاسې څخه سترګې نه اړول. دریم، هغه ښځې نجلۍ چې له تاسې سره مینه او د واده لیوالتیا لري تل به هڅه کوي چې له انټرنیټ، کاري ځای، زده کړو ځای او نورو لارو څخه تاسې سره ملګرتیا جوړه کړي. څلورم، که چیرې کومه ښځه یا نجلۍ له تاسې سره د واده کولو هیله او مینه ولري هیڅکله نه درته وایي چې کار لرم، ځان تل ستاسې لپاره اوزګار او چمتو ښیي. تاسې به هیڅکله له یوې مینې او لیوالې ښځې څخه دا ډول جملې وانه اورئ. د مثال په توګه، بیا به وګورم چې څه وخت لرم او که نه، اوس نشم کولی. که غواړئ پوه شئ چې ستاسې د علاقې او مینې وړ کس تاسې سره مینه لري او که نه، نو سترګو ته یې وګورئ. که چیرته موخن یا مقابل کس تاسې سره علاقه ولري نو خامخا به درته وګوري او مخ به وانړوي. بیا به درته وګوري او ستاسې په لیدلو به ستړی نشي. کله چې د یو کس سترګې دایم ستاسې په لور وي نو معنا یې دا ده چې ستاسې طرف ته تمایل لري.